صاحب ډېره مننه. زه مجیب احساس یم د کابل نیوز تلویزیون خبریال. زما پوښتنه هم د ټاکنو په تړاو ده. ورته پوښتنه ده، تېره ورځ یو شمېر سیاسي ګوندونو حکومت څخه غوښتنه وکړه، دوی ویل چې د ثبت نام اوسنۍ پروسه چې ده دوی ویل چې ستونزې لري، حتی په ډېری مواردو کې دوی خپل وړاندیزونه درلودل. دوی تر هغو پورې چې دغه پروسه الکترونیک نشي، بایومتریک نشي، دوی په ټاکنو کې ګډون نه کوي. اول فکر کوئ امکان شته چې دغه پروسه بیا له سره پیل شي او د دوی غوښتنې په پام کې ونیول شي، ځکه دوی ګواښ وکړ چې ښایي دغه پروسه له یوې مخې تحریم کړي. او د ولسمشریزو ټاکنو په تړاو باندې هم داسې ویل کېږي چې ښایي ولسمشري ټاکنې چون وضعیت مساعد نه ده، احتمال د دې شته چې حکومت په یو ډول سره راتلونکي دپاره د ولسمشریزو ټاکنو دپاره ښایي د یوې جرګې له لارې هڅه وکړي چې د واک د غځولو پرېکړه وکړي. داسې یو څه هم شته که نه؟ مننه صاحب، شکر جناب. مننه له دې نه چې ما ته زم خبر کړم له دې نه چې د جرګې خبرې کېږي. د افغانستان اساسي قانون 100% تطبیق کېږي، نه جرګه غوښتل کېږي نه بل حرکت. اساسي قانون واضح، مشخص، مبرهن ده. یوازې د افغانستان ولس فیصله کوي او د افغانستان ستر ولس له 8.6 میلیونه ډیرترو ثبت نام کړی. څه غواړئ نور؟ ملګرو ملتونو ویل چې 4.2 میلیونه کافي دي. 2 تنه د افغانستان ولس راغلی. دا سیاسیون څوک دی چې د ولس په استازیتوب غږیږي؟ چا انتخاب کړي دي؟ څو فیصده رایې ګټلې؟ څه وخت ولس دوی ته اختیار ورکړی، واک ورکړی چې د ولس استازیتوب وکړي؟ زه د افغانستان د ولس مشر یم. د افغانستان د ولس په رایې باندې دلته کېناستلی. نه زور مې درلودل نه زر مې درلودل، د ماغزه له برکت نه مې دلته راغلی. راسي په میدان د انتخاباتو کې داخل سي. کومه ازادي بنده سوې ده؟ چا مخه نیول سوې؟ میلیارد کنځلې کوي. کومه ده د دوی طرحه؟ 40% چارې دوی په لاس کې وړي. څه یې وکړل د دې 40 کالو ځواب ورکړي؟ که غواړئ بحث ته راسو، چې راسئ چې واضح او مشخص بحث ته راسو. یو ملي بحث په دې نه کېږي دې دپاره چې زه حوصله لرم، معنا یې دا نه ده چې زه ډار لرم. که د وزارت مالیې په موقف کې مو وای بحث به م لیدلی وای، ځکه د ولسمشري په موقف کې مجبوره یې چې حوصله ولرئ. اما معنا د دې نه لري چې هر څوک راسي او وایي چې واک د دې وطن دی. واک د وطن چا ورکړی؟ په کوم اساس باندې؟ د فاجعې ځواب راکوي؟ د دې بحران ځواب راکوي یا نه راکوي؟ که تحریم کوي، دوی څوک دي چې تحریم کوي؟ او بل خبره ما سره نه ده، خبره د مستقل کمیسیون د انتخاباتو سره ده. که کومه ما یو ورځ کمیسیون کې مداخله کړې، ما یو ورځ د کمیسیون یو غړي سره لیدلی دي. دا د ولس کار ده، دا د مدني ټولنو کار ده. هر واره فضا شنده نیست او مخصوصا ولسمشري په انتخاباتو کې بیا بیرته تکرارو. هیڅ بدیل به د ولس د رایې نه نشته. موږ خپل ټول امنیتي او دفاعي قوت په کار اچوو چې د ولسمشري انتخابات په دقیقه توګه وسي. او تاسې ولیدل چې ما اعلان وکړ چې هر وخت چې د اساسي قانون په ارتباط د انتخاباتو مستقل کمیسیون د ولسمشري انتخاباتو وخت ټاکي، زه یې په سر سترګو منم. هر فیصله چې ستره محکمه د افغانستان وکړي، زه یې په سر سترګو منم. حاکمیت د قانون دا ده او دلته واضح باید ولس یو بحث ته راسي. او که خلک مسلح قواوې لري، ځان ته څه رقم سیاسي احزاب غواړي، ولس باید دا فیصله وکړي چې سیاسي احزاب ته، خو سیاسي احزاب باید مسلح قواونه لري. او سیاسي احزاب ګډون ضرور ده. د افغانستان ټولنه سیاسي احزابو ته ضرورت لري، اما دوی باید په دې شرایطو کې خپل مسؤلیت ومني. تمویل د افغانستان یوازې ما کار ده. څه حالت کې ما ته د وطن میراث راغی؟ دنیا په تخته کې وکنه، خزانم خالی وکنه، امنیتي قواو دپاره م کومه ژمنه وکنه. اوس فکر کوئ چې دا ټول اتومات دي. دې په ځای چې جشن ونیسو، 6 کاله یې موږ د امنیتي او دفاعي قواو تمویل، اسانه خبره ده.
د اسلامي نړۍ ولې یو ورځ خبره له مکې معظمې نه یا مدینې منورې نه د سولې دپاره په پخوا کې را ونوتله. دلته خو باید وګورو چې څه کوو، چیرې ځو، او یو عدالت یو عادلانه قضاوت باید موجود وي چې موږ په واضح توګه ورسېږو او بل سره خبرې وکړو. کوم سیاسي ګوند ته، کوم سیاسي شخصیت ته ما لخوا یا د دولت لخوا د سر د ویښته په اندازه تاوان رسېدلی دي؟ چا ازادي سلبه سوې ده؟ کوم شخصیت ته په سپکه کتلي دي؟ ټولو سره په دوامداره توګه مشوره کوو که نه کوو؟ نو باید پوه شو چې مشوره خو ته یو اړخیزه نه ده، مسؤلیت باید دواړه خوا کې. او ما غوښتنه ټولو محترم احزابونه، ټولو سیاسي جریانانو ده چې اساسي قانون موږ بحرانونو د حل کلی ده. شفاف انتخابات موجب د دې کېږي چې ولس فیصله وکړي چې څوک ورنه استازیتوب کوي. هر څوک چې دغلته درېږي باید د ولس نه استازیتوب وکړي. بلې لارې تجربې سولې که ونه سولې. دیکتاتورین تجربه کړله که نه؟ خاص اعضا و انتصاب هم تجربه کړله که نه؟ نتیجه یې څه وه؟ بحران پس له بحران نه. موږ خبره او هدف داده چې اوس باید بحرانونه حل کړو، او دا د ولس ټول ولس باید دې کې شامل دي، او ټول سیاسي احزاب نه ډېر په احترام غوښتنه کوم چې د مشکلاتو حل دپاره راسي. بایومتریک په 6 میاشتو کې امکان لري. غواړئ دا پارلمان تمدید کړئ؟ آیا ولس له دې پارلمان نه خوښ ده که نه ده؟ آیا غواړئ چې ریاست جمهوریت انتخابات شاته ولویږي چې سیاسي بحران راسي، یا غواړو چې په وخت او زمان خپل کارونه وکړو؟ دلته باید یو